قیام دا دا چې موږ ته تراویح ویو اوس خو دې پورې هم خلک لګیا دي یاره دا تراویح پکې اړه شته نه دي مخکې دا بحث شروع و په دې باندې چې یاره دا 20 رکعاته دي او که الله 8 رکعاته دي په دې باندې سترې غیمې کېږي او ورونو دې باندې زیات سر خوږول نه دی پکار د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقہ د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله زوی دا ابو سلمہ رحمه الله دا دی مور عائشہ رضی الله تعالی عنها ځکه چې کله په دې دین کې صحابه او ته یو مسله را پیښه شو نو د نبی صلی بیانو کې عائشہ رضی الله عالمه صحابیه و د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر ذخیره د علم هغه جمع کړي و اگر چې عمر کم و خو الله ډېر خيارتیا ور کړي و نو ډېرو مسائلو کې به صحابه کرام بیا عائشہ رضی الله تعالی عائشہ رضی الله تعالی راغله تاسو څنګه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم کیف کان صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان مور نبی صلی الله علیه په رمضان کې څنګه عبادت کوله نو دا هم ورچته معلوم ده چې فرض ورچته معلوم دي ګر مقصد د دې نفل یا د دې تراویح و هغه ته وی چې ما كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزيد فی رمضان ولا فی غیره الا 11 رکعه نبی صلی الله په رمضان او غیر رمضان کې په 11 رکعاتونه زیاتې دي 11 رکعات به څنګه کو ته وی فرمایل یصلی 4 صلور رکعات به کول فلا تسأل عن حسنهن وطولهن اے ابو سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رکعت سرن کو فلا تسأل تپوس مکوا عن حسنهن وطولهن دیاغه د خایست تپوس مکو دی ګدواله ته چې نبی صلی الله علیه وسلم څومره خایستا ضرور رکعت کو څومره وګدا به ضرور رکعت کو دیاغه تپوس مونږ پښتو کې دا یو کنه یاره د پلان کیشي اړو تپوس مګو دومره عجیب شی فلا تسأل عائشہ رضی الله عنها فرمایل او بیا ثم يصلي 4 بیا به نبی صلی الله علیه رکعاتو کو فلا تسأل عن حسنهن وطولهن داغه دی خایست داغه دی وګدوالی تپوس مګو الله اکبر خدیجه صحابه کرام په دې وخت کې موجود نه دي کني د غم نه د پریشانۍ نه بمړه وای چې د مونږ تراوی لیدلې وای خلک وایي چې یاره د 10 رکعات عمر رضی الله کړي مونږ یې د 10 رکعات وګو خو لګ د عمر رضی الله په طریقې باندې وکړو عمر رضی الله چې کوم امامان مسجد نبوي ته مقرر کړو دعا هغه ته امر کړو چې دوی ته 11 رکعات کو موطا کې دا حدیث ده او صحابه کرام فرمایل چې پښمنی قریب په موږ دي تراوی نه واپس راوړو دومره وګړي تراوی به کېدل او دې موږ تراوی فلا تسأل دغه دې بدرنګوالي او درنوالي تاسو مکو دا موږ ته چاوي چې را دا تراوی چې دي دا په یو سپیډ کې کولای شو فرض موږ په بل سپیډ کې کول دا خو موږ دا کنه ایوځای کې چې ته یو امام هغه دا سلک په کلار تراوی کې نو ورستو مقتدیار نه چاواز وکړ چې استاد تا خو ته مونږ جوړ کړل هغه دا مونږ نه کوي تا خو ته مونږ جوړ کړل نو دا مونږ نه دا خو نفل مونږ دا خو مونږ په خپل خو خیبانه کوو په کار چې دې کې خو ډیر کوشش وکړو په دې کې خو الله ته ډیر زاري وکړو ډیر عاجزي وکړو ځکه دا خو مونږ باندې فرض نه ده خو دې وجه نه کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان دا قیام یا تراویح وکړلې د ایمان په بنیاد د ثواب په نیت باندې غفر له ما تقدم من ذنبه مخکې ټول ګناهونه ته الله معاف نو موږ ټول دې ته حاجتمن نه ټول دې ته ضرورت لرو موږ دې خپل ګناهونو د معافی لپاره دا یو غټه موقع په لاس الله مونږ ته راکړې ده چې وژاړو په دې کې الله ته سجدې خاسته خاسته وګو رکوع خاسته وګو قیام خاسته وګو قرات د قاری صاحب خاسته خاسته واورو نو دا غټه موقع ده د الله د لوی جناب نه دا د امید ده چې الله به مخکنی ګناهونه په ټول الله معاف کړي نو په دې باندې دا جګړه نه دي کول پکار چې دا 3 رکعات دي او 10 رکعات دي
دا غم په ځای باندې خو ښایسته لږې طریقې باندې وکول پکار ده